ما بدله تیاری کړې وې سره هیڅ خبره نه ده چې یا تا تیاری کړې یا ما تیاری کړې دا څه وې قاسم د چاو ډیوټي ستا د واده پورې زماره کاکا تاسو خامخا زما واده کول غواړئ ها واده کول غواړي څه مطلب واده دله کوم بلکې ما خو خپل دوست رستم خان سره ستا د رښتې خبره وکړه د هغه لور دله غواړم ګوره کاکا زه ستاسو د خوشحالۍ په لار کې دیوال نه جوړېدل غواړم خو کاکا ګوره هغه ته هر څه وایي ښه زه به هغه ته څه ویم هغه خو د هر څه نه خبر دی بلکې هغه ته د پلار په مرګ کې لیدلی تاسو رستم خان یادوئ او ومې پېژندو بابا په مرګ کې زما ښه درېیمه ورځ راغلی و په پیل ورځ مو په دویمه په درېیمه راغلی و خو ډېر وخت پورې به ناست و ما سره بالکل هماغه اوس خو دې خدای زما او د رستم خان د دوستي په رشته داره کې بدله کېده چې صاحب راغی ښه ټیک ده ته ورشه زه درځم حیدره ته چېرته تللی وې زما زړه خو سم ډوبېدو ولې دومره وارخطا وې څه خاص خبره ده مور بیبي دې راغلې وه او ستا تپوس یې کولو خو ډېره خفه وه اوهو ته وار مه خطا کوه لږ دمه شمه بیا به ورشم او که نه ګوره د مور پلار ازار د انسان هډوکې داسې خوري لکه وینه چې لرګي خوري ښه داسې کار وکړه سروړه چې وخورم ډېر وږی شوی یم ښه ټیک ده زه سره وړم درته تم ځان فرش کړه او زه ځان تیاروم نو بیا ورځو